बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 7th लेवल باندې یو دوال پاس دي چې هغه زموږ سره دي یو د آرټري او بل زموږ سره دی وین. نو دا زموږ سره بلډ ویسلز دي. بلډ ویسلز یعنې داسې رګونه دي چې دا زموږ په جسم کې دا وینه چې دی دا چلای. نو آرټري د دې په باره کې دا خبر یاد ساتئ چې دا هغه وینه په جسم کې وړي چې په هغې کې اکسیجن او وین چې کوم یو دي دا هغه وینه وړي چې په کومې کې اکسیجن نه. مطلب دا دی چې آرټري هغه وینه وړي چې هغه اکسیجنیټډ دي او وینز هغه وینه وړي چې هغه ډي اکسیجنیټډ دي. ډي مطلب ریموف یا چې یو څیز نه موږ ډیلیټ لپاره هم استعمالو چې اکسیجن پکې نه. خو کلاس 7 کوم بوک چې دی په هغې کې د آرټري او وین دا ډایګرام ورکړی دی هغې داسې ورکړی دی چې زموږ سره درې ممبرینز نه دا جوړ دي، هم آرټري او د هغې نه علاوه وین. نو د آرټري او وین چې کوم بهرنی کوم ممبرین دی نو هغه د څه نه جوړلی؟ هغه جوړلی د کنیکټیو ټیشو نه. بیا چې د دوی کوم منځنی لیر دی نو هغه جوړلی د سموث مسلز نه. سموث مسلز دا دی چې کله په دې کې وینه فلو کوي د وینې پریشر چې کله په دې کې سیوا شي نو څه چل کېږي؟ دا مسل دا چل کوي چې دا داسې بیکورډ مومنټ چې دی دا شروع کړي نو د څه حده پورې د هغې وینې هغه پریشر چې دی هغه برداشت کوي. بیا د ټولو نه کم دننی لیر چې دی نو هغه جوړلی د اپیتیلیل ټیشو نه. نو دا یاد ساتئ آرټري او وین چې دی د زموږ سره موږ وایو چې د دریو پټونو نه د دریو لیرز نه د درې ممبرین نه جوړلی. اولنی زموږ سره کنیکټیو ټیشو دی، منځنی زموږ سره سموث مسلز دی او درېیمی چې دی کم د ټول نه دننه چې دی نو هغه زموږ سره اپیتیلیل ټیشوز دي. اوس د دوی کار چې دی بلډ فلو ده. نو د بلډ فلو په باره کې دا خبر یاد ساتئ زموږ سره چې کوم هیومن دی نو د دوی په جسم کې ټوټل 5 لیټرز بلډ وي. 5 لیټر وینه چې ده نو هغه زموږ په جسم کې او دا چې دی فلو کوي. بل په دغې کومه وینه چې ده نو په دې کې ریډ بلډ سیل دي، وایټ بلډ سیل دي او پلیټلیټس دي. ریډ بلډ سیل چې دی هغه څه کار کوي دا تاسو وایم. وایټ بلډ سیل زموږ د جسم حفاظت کوي. پلیټلیټس چې زموږ څه ځای زخمي شي زموږ د جسم د یو ځینې چې د وینه ځي نو پلیټلیټس راشي او دلته کې موږ به دا ووایو چې دا یو جال جوړ کړي په هغه انفیکشن چې په کوم ځای کې شوی یو جال شانتي جوړ کړي نو په دې کې دا نور ریډ بلډ سیل چې دی نو دا چې دی بیا نشي وتی. مطلب څه شو چې دا وینه چې دا جام شي نو نورو وینه چې دی نو هغه فلو نه کوي. چې کله فلو نه کوي نو څه شو؟ نو دا بلډ څه شو؟ دا ټرانسپورټینګ فلویډ شو. فلویډ چې دی د اوبو په شان یا د اوبو په شان یو څیز دی چې هغه ټرانسپورټینګ فلویډ دی چې هغه داسې فلویډ دی چې هغه یو څیز د یو ځای نه بل ځای ته چې دی ټرانسپورټ کوي. او د هغې نه علاوه اوس د آر بي سي چې موږ سره څه وړي دا زموږ سره نیوټرنز وړي. زموږ د جسم لپاره چې کوم نیوټرنز ضروري کوم غذایت زموږ لپاره ضروري دی کوم چې د خوراک نه میلاویږي نو ریډ بلډ سیل دا کیري کوي. د هغې نه علاوه خوراک چې دی هغه کیري کوي او د هغې نه علاوه چې کوم اکسیجن دی چې زموږ د هر سیل لپاره د ضروري دی نو دا چې دی کیري کوي. نو د آرټري او وینز کې چې کومې خبرې یو شان دي نو هغه دا دي چې د دې دواړو د ټول نه کوم بهرنی لیر چې دی هغه کنیکټیو ټیشو نه جوړلی، کوم منځنی لیر چې دی نو هغه د سموث مسلز نه جوړلی او کوم د ټولو دننه کوم لیر چې دی نو هغه د اپیتیلیل ټیشو نه چې دی نو هغه جوړلی. د آرټري او وینو او د دوی کار دی چې د دوی کار صرف د وینې سره یو وینه فلو کوي بل وینه چې دی نو هغه واپس چې دی راوړي. نو زه امید کوم دا لږ شاندې معلومات دي به تاسو پوه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. میلاو به شو د بل لیکچر سره بالکل تفصیل سره. تھینک یو ډېر مننه.